محترم حاضرینو، د روژې مبارکه میاشت روانه ده. د الله تعالی د رحمتونو میاشت ده چې دې میاشته کې د انسان د الله تعالی سره څومره قرب او نزدېکت راځي. هغه قرب او نزدېکت بیا روانې 11 میاشتې د انسان نه په نصیب کېږي. دا هغه مبارکه میاشته ده چې دې میاشته کې سړی داسې اعمال وکړي چې 11 میاشتې د سړي څه کمه کمزوري سوي، الله تعالی د دې په برکت د انسان د زندګۍ څخه هغه کمزوري ختمه کړي. او ګوره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آمین ده. حضرت جبرائیل علیه السلام د عرش پر پایو باندې قدم لګئی، پای کې د اغي او دعا کوي او پیغمبر علیه السلام پر اغي باندې آمین وایي. په اغي دعاګانو کې یو دعا ده چې حضرت جبرائیل علیه السلام وایي چې پر کم امتی باندې د روژې مبارکه میاشت راسي او د دې روژې په برکت سره د خپل ژوندۍ 11 میاشتې ګناه ختم نه کی، د هغه امتی د هلاکت او بربادي په نصیبي. پیغمبر علیه السلام ورته آمین. ستاسو څه ګمان دی چې مسجد نبوي او دعا د حضرت جبرائیل علیه السلام او آمین د پیغمبر علیه السلام هغه کې به بیا د قبول نه قبولیت څه مجال؟ زما په الله قسم د پیغمبر دعا د جبرائیل دعا هغه دعاګانې وي چې د هغې برای راست ټکر د الله د عرش سره راتلی، د هغې و مخ ته بیا څه مانع او څه حجاب نه پیدا کېدی. نو ځکه موږ تاسو چې اوس په کوم خپل کې سره ناست یو راغلي د دین په نیت باندې یو. د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی چې د دین د زده کړې په نیت باندې سړی څومره قدمونه واخلي پر دې د هر قدم الله تعالی د یو کال عبادت ثواب ورکړي. زه عام طور د خلکو ته وایم چې تاسو کله راځئ دلته په دې نیت باندې راځئ چې موږ به د دین یو خبره زده کړو، په دې نیت باندې راځئ چې موږ به د دین یو مسله زده کړو، او په دې نیت باندې راځئ چې موږ به د دین یو وینا زده کړو. نو بیا خو ستاسو پر دې راتګ چې څومره قدمونه دي، د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې پر دې هر قدم باندې سړي ته یو کال عبادت ثواب دی. بیا چې کله تاسو دلته ناست یاست او دلته یو مسله او یو خبره ستاسو په دماغ کې راسي، پر دې هر خبره باندې یو کال عبادت او خلکو د روژې میاشت ده، بیا عبادت ډېر دوچنده کیږي چې یو عبادت الله تعالی انسان ته نصیب ورکړي، الله تعالی په 80 عبادات ورشماري. نو ما ستاسو په مخ کې یو آیات بار بار زرا ګرځوم چې الله تعالی انسانانو ته یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای خلکو پر تاسو روژې فرض دي. د روژې معنا څه ده؟ دې میاشت کې به تاسو خوراک نه کوئ، په دې میاشت کې به تاسو چشل نه کوئ، په دې میاشت کې چې تاسو د کومې کورنۍ تقاضاوي دي، قسم جایز د نکاح تقاضاوي دي، هر څه دي هغې ته به تاسو نږدې نه ورځئ. چې کله الله تعالی په دې میاشت کې دا پابندي ولګوي نو د انسان په دماغ کې دا راځي چې ایا د الله تعالی په خزانو کې خدا نه خواسته کمی رالی، ایا د الله تعالی د آسمانی قدرت څخه کمی رالی. دنیا کې خو قانون دا دی چې کله یو حکومت کې بجټ کم او یو حکومت کې بودیجه کم سي نو هغه حکومت باره پر خلکو دا پابندي شروع کی، تاسو به دا نه کوئ، ستاسو پر ودو به پابندي، په دې ټیم کې ستاسو پر غټو دعوتو به پابندي، پر پلان به پابندي، او د ماښامه سبا پر بازارو پابندي، ځکه د بجلی کمی دی، ځکه د بجټ کمی دی، ځکه د بودیجې کمی دی. په عامه دنیا کې چې کله پابندۍ راځي د حکومتو د طرفه، هغې د کمی پر بنیاد باندې راځي. چې کله په حکومت کې د یو شک کمی نو بیا هغې پابندي لګوي. و چې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پر تاسو روژه ده، تاسو به دا میاشت خوراک نه کوئ، تاسو به دا میاشت د اوبو څکه نه کوئ، او تاسو به دا میاشت نور خواهشاتو تقاضاوي نه پر ځای کوئ. او د انسان په دماغ کې دا راسي چې ایا د الله په خزانو کې هم کمی رالی؟ نه، الله تعالی ورته زما خزانو کې کمی نه دی راغلی.
د دغه پابندۍ چې الله وای ما پر تاسو باندې کښېښوله د دې پابندي ګټه الله وای ما ته نه ده راجې دا ستاسو ګټه ده په دې کې لعلکم تتقون دا د دې دپاره دی چې پر تاسو باندې په ستاسو په زړو کې تقوا پیدا سي ستاسو په زړو کې پرهیز پیدا سي او ستاسو په زړو کې د صبر استعداد پیدا سي څنګه پیدا کیږي یو میاشت الله تعالی انسانان د حلال نفقې څخه بند کی د حلال خوراکي څخه بند کی یو میاشت انسانان الله تعالی د حلال اوبو څخه بند کی یو میاشت انسانان الله تعالی د حلال تقاضو پر ځای کولو څخه بند کی نو د انسان په مزاج کې یو څه د صبر یو څه د پابندۍ یو څه د پرهیز یو څه د ځان را کنټرولولو استعداد پیدا شي چې کله انسان په دې میاشت کې د هر څه څخه بند دی نو بیا پر روانو یو ورس میاشتو کې الله تعالی د دې میاشتې په خاطر دومره استعداد د انسان په دماغ کې پیدا کوي چې پر روانو میاشتو کې نو حلال مشورو د حرامو سزا بندولای شي چې په دې میاشت کې د حلال او د حرامو د ټولو څخه بند نو په انسان کې پابندي راس په انسان کې برداشت راس په انسان کې ضبط راس او د انسان هغه د برداشت قوت مضبوطه سي چې د شي ځان را صبر کولای سي د صبر قوت مضبوطه سي او چې کله مضبوطه سو پر روان یو ورس میاشت کې الله تعالی اجازه د حلال ورکی د حرامو سپد کې درا بندېدو استعداد یې بیا د حرامو ته نور ژوندې کیږي او چې سړی په خپل ژوندۍ کې حرامو ته نور ژوندې کیږي او چې سړی نارواو ته نور ژوندې کیږي او چې سړی غلطو کارو ته نور ژوندې کیږي دغه ته ویل کیږي تقوا نو لعلکم تتقون الله تعالی وای روزه د دې د پاره ده چې پتا سو کې دغه تقوا پیدا شي او خلقو تقوا په زندگی کې پیدا کول دا د ټولو عبادتو مغز دی کلمنز کو د دې د پاره چې تقوا پیدا کو که روزه نسو د دې د پاره تقوا پیدا کو که عبادت کو د دې د پاره چې تقوا پیدا کو که په دنیا کې هر عمل کو د ټولو عبادتو نچوړ د ټولو عبادتو خلاصه د ټولو عبادتو مغز د الله تعالی تقوا ګرځولې ده دا ټول کارونه موږ د دې د پاره کو چې تقوا پیدا کو چې تقوا پیدا کو موږ ته څه ګټه ده ان اولیاءه الا المتقون د الله ولایت د الله قرابت د الله نزدېکت او د الله محبوبیت دی پر تقوا باندې ځکه دنیا کې چې کوم خلکو ته الله تعالی ولایت ورکړي دی هغه ټول بنیاد تقوا ده چې په کوم چا کې الله تعالی تقوا ډیره پیدا کاغه الله ځان ته ډیر قریب کړي چې کوم چا کې د تقوا ډیره کمی هغه د الله تعالی سره ډیر لري الله تعالی قرآن کریم کې څه وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو د الله تعالی عبادت کوئ روزه نسئ حج کوئ عمره کوئ صدقه کوئ خیر و خیرات کوئ او ښه زندگی کوئ عبادت دغه دی د چا عبادت کوئ الذي خلقکم اغه رب چې تاسو هم پیدا کړی یاست والذین من قبلکم تاسو مخکې قومونم اغه رب پیدا کړی دي د څه دپاره د عبادت کوئ انتم لعلکم تتقون زما امید چې تاسو به تقوا دار شئ نو تقوا د ټولو عبادتو مغز دی او ټول عبادت الله راستولی دغه معیار تقوا دی دغه مقصد تقوا دی او اغراضی د دې لپاره چې د انسان په ژوندۍ کې تقوا پیدا سي او انسان د تقوا ژوندۍ مختار کی اوس یو خبره ده چې تقوا څه ته وایي چې زموږ په ژوندۍ کې به تقوا راځي تقوا وایي څه د حضرت ابی ابن کعب سره یو صحابي پوښتنه وکړه الله تعالی خو روزه د تقوا د پر راستولې ده چې په انسانانو کې تقوا پیدا شي او د ټولو عبادتو مغز او روحم تقوا ده تقوا څه ته وایي په دې معاشره کې چې موږ دې ته ګورو دا سړی تقوادار دی د دې به کم شکل زندگی او موږ ته به سره معلومیږي چې دا تقوادار دی که نه دی نو حضرت ابی ابن کعب یو صحابي دی د هغې څه یو چا پوښتنه وکړه چې تقوا څه ته وایي هغه ورته یو وخت په یو ځنګله کې پر یو ځغنه لار باندې تګ نصیب شوی دی چې ځنګل دی د ځنګله په مابین کې تنګه لار ده دې خواته مژرګي دي ازغي دي دې خواته مژرګي دي ازغي دي او چې هر ازغی د سړي د لباس سو مشتي د سړي لباس د سيري او د سړي اندامونه ورخوږي لوی وخت په یو ازغنه لار کې تیر شوی هغه ورته لو ډیر زله تیر شوی او په ازغنه لار کې ته څنګه تیریږي
هغه داسې تیریږم دا کپړې را ونغاړم دا کالی سره را ټول کم او په ډېر احتیاط باندې سوکه تیر زم چې د دې ازغې سونه مشلم د دې ازغې سونه مشلم ځکه دا ازغې مم تبا کوي دا ازغې مم تبا کوي هم بدن را خوږوي هم لباس را سیري هغه ورته دغه تقوا ده دنیا د دنیا زندگی دا د ازغې او د لارې یو سفر دی دی کې د هر طرف انسان ته ګناه متوجه ده دی کې د هر طرف د انسان ته ناروا متوجه ده دی کې د هر طرف انسان ته غلط منظرونه راځي او دی کې د هر طرف انسان ته غلط مقصدونه راځي چې انسان زندگی ډېر راټوله او ډېر په احتیاط او ډېر په حفاظت او ډېر په سلامتیا د دې ټولو ازغیو ستیره کی او د خپل مرګ پر خپل ایمان سالم ورسي دغه ته وایي تقوا او دنیا کی زندگی هغه داسې تیرول لکه سړی چې پر یو ازغنه لار باندې سفر کوي او پر ازغنه لار باندې سفر سړی د خپل ځان حفاظت په کامله طریقه سره کوي تقوا په دنیا کې د هغه چا په نصیب سوه چې هغه په دنیا کې خپل زندگی په کامله طریقه په احتیاط کې تیر کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الحلال بین والحرام بین دنیا کې حلالم سړی ته ورښکاره دي حرامم سړی ته ورښکاره دي هر سړی په دې پوهېږي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی هر سړی په دې پوهېږي چې دا ناروا دي دا روا دي هر سړی په دې پوهېږي چې دا حلال دی دا حرام دی هر سړی په دې پوهېږي چې دا روا دي دا ناروا دی پر روا لار باندې ځه د نارواو سزا انګوره دغه ته ویل کېږي تقوا او تقوا هغه عبادت دی چې د هغې په خاطر د انسان په دماغ کې د الله بیره راځي چې د کم چا زندگی په تقوا کې په دماغ کې د الله بیره راځي خلکو د الله بیره په دماغ کې راتلل د الله په ذات قسم هغه نعمت دی چې د ټولي دنیا نعمتونه د هغې په مثال نسی کېدی چې د سړي په دنیا کې زندگی په دا شال په نصیب سي چې د الله بیره د انسان و دماغ ته راشوس بس دغه نعمت دی دغه د الله قرب دی دغه د الله نزدېکت دی او بیا په دنیا کې انسان د تقوا په وجه د الله د بیرې په وجه د هرې ګناه څخه ځان محفوظه کولی شي په دنیا کې ډېر مثالونه قرآن کریم بیانوي الله تعالی ډېر انسانان د تقوا په وجه د ګناه څخه محفوظه ګرځولي دي ډېر ځله په دنیا کې د انسانو څخه چې ګناه کېږي کله حسد او بغض دی کله حرص او لالچ دی کله شهوت دی او کله نور غصه ده او کله نور بد اخلاق دی په سړي کې چې راسي د دې ټولو په وجه په دنیا کې د انسانو څخه ګناه کېږي لیکن قرآن کریم داسې ډېر مثالونه بیان کړي دي چې پر یو سړي باندې د ګناه ځای راغلی دی د حسد او د بغض ځای راغلی دی لیکن الله تعالی د تقوا په وجه باندې هغې محفوظه کړی دی حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی 2 بچان ورکړي دي د یو نوم قابل دی د بل نوم حابل دی چې کله د هغې د ودونو بندوبست رالی د هغې د زنانو بندوبست رالی په هغې کې هغه حابل داسې مجذوب او کمزوری غوندې انسان دی او هغه قابل هغې زورور او ځان داسې دلاور او مزه انسان بولي لیکن چې د دې په مابین کې د کومو زنانو نصیب و قسمت رالی د حابل په نصیب کې ډېره خوبصورت او ښایسته زنانه راغله او د هغې په مقابل کې د قابل په مقابل کې د قابل په نصیب و قسمت کې لږ بدرنګ او بدصورته زنانه راغله د قابل دستی په حابل باندې حسد اوس حسد څه ته وایي حسد د ټولو ګناهو سرغنه ده حسد دې ته ویل کېږي چې یو چا ته الله تعالی ښه شی ورکوي یا علم ورکه یا مال و دولت ورکه یا ښه ځواني ورکله او یا ښه زندگی ورکه ستا دستي په ذهن کې دا راسي چې کاشکې دا شی د ده نه وای زما وای بس دغه حسد نو قابل چې کله وکتل د حابل په نصیب چې کومه زنانه راغلې ده هغې خوبصورته ده د هغې ښه رنګ دی او بل طرف ته حابل یو کمزوری غوندې انسان دی نو د قابل دستي حسد به اوس او د هغې حسد په خاطر باندې دستي هغه ته ول چې سړی زه تا قتل کوم او دغه زنانه ستا څخه خلاصوم دا ستا وړ نه ده دا زما وړ ده نو دستي یې د هغې ته د قتل اراده وکړه چې کله د هغې ته ول زه تا قتل کوم هغې دستي په جواب کې څه ورته ویل ده ورته ویل الله تعالی قرآن کریم کې
چې کله د قتل اراده وکړه غورته لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ولې سړی که ته ما ته راوړاندې سې زما د قتل په خاطر ما ته لاس راواچې ما انا بباسط یدی الیک زه ورته ته لاس نه در اچوم لاقتلک چې زه تا قتل کړم که ته پر ما باندې راوړاندې کېږې د قتل په خاطر او زما د قتل اراده لرې او فکر دې دا دی چې زما زنانه به وتا ته در پاته سي ما انا بباسط یدی الیک لتقتلک زه ورته ته لاس نه در اچوم چې زه تا قتل کړم زه ستا د قتل هېڅ وخت فکر نه لرم ولې نه لرم حالانکه دا ډېر د غصې ځای دی چې یو سړی وایي یاره ستا زنانه زه وځان ته کښېنوم او زه تا قتل کوم لیکن په هغه غصه کې د هغه سړي قابو او کنټرول پر څه باندې رالی هغه ورته زه خو تا ته لاس نه در اچوم ولې نه در اچوم انی اخاف الله رب العالمین زه د الله تعالی څخه بیریږم که زه تا قتل کم زه به سبا د الله حضور ته څنګه پیښیږم حساب و کتاب هلته څنګه پیښوم دغه د الله څخه بیریدل تقوا ده نو هغه ځای کې که څه د غصې ځای و د خشم ځای ولو او د نافرمانۍ ځای و او د قتل ځای ولو لیکن حابل د قتل څخه الله تعالی د قتل د ګناه څخه چې محفوظه کوي هغه د تقوا او د الله د بیرې په وجه باندې نو د الله بیره داسې شی ده او تقوا داسې شی ده چې په ډیرو محلاتو کې سړی د الله د نافرمانۍ سره راګرځي قابل چې کله حابل قتل کوي در دې وخت پورې پر دې مځکه د قتل رواج نه دا اولنی قتل او دا اولنی د قتل رواج اوس د هغه ځای څخه چې دا قتلونه را روان دي در قیامته پورې چې څومره انسانان قتل کیږي د هغې یوه حصه ګناه دا د قابل پر غاړه راځي او قابل به د هغې ګناه په خاطر جهنم لځي ځکه د دې څه مخکې انسانیت کې د قتل تصور نه او په ټولو ګناهونو کې خلکو لو ګناه هغې د مسلمان قتل کول دي او دا ډېره درنه ګناه ده د قیامت په میدان کې چې الله تعالی قاضي سي د ټولو سمخ کې اولنې مقدمه د قاتل او د مقتول راځي چې کم سړی قتل شوی دی او چې کم چا قتل کړی دی د دې دوه مقدمه به خدای ته پیښیږي په کم شکل باندې مقتول به د خپل سر په دې لاس کې راخستی او په دې لاس به د قاتل در دې ګریوان داسې نیولی او د الله و عرش ته به پیش کی او ته یا الله ته د دې ظالم څه پوښتنه وکړه زه پر څه باندې قتل کړم زما زنانه پر څه باندې کونډه کله زما بچانه پر څه باندې ماشومان کولو زما سره دې ظالم پر څه باندې دومره ظلم وکړي الله تعالی به د عرش څخه ورته زما بنده ته آرام سا الله ورته زما د خپل عزت او جلال قسمي کدا ټول انسانيت د ادم صدر قیامت پورې ستا پر قتل راجم سوی وای نن به ما ټول انسانيت جهنم ته ورزولې وای دا ظالم به جهنم ته څنګه نه ورسو ځکه په دنیا کې لوی نافرمانی هغه دا ده لکه انسان چې قتل ځینې وسي او قاتل هغې د الله تعالی ډېر لوی مجرم دی او اولنۍ فیصله د قیامت په میدان کې د قاتل او د مقتول سره کیږي او حابل قابل په څه وجه قتل کوي زه تاسو ته پر دې لږ خبره کوم هغې قتل د حسد په وجه باندې کوي چې د هغې سره حسد او عناد یې کوس حسد څه ته وایي حسد دې ته ویل کېږي چې سړی د یو چا سره ښه نعمت وویني یا ښه مال و دولت ورسره وویني یا ښه رنګ و صحت ورسره وویني یا الله تعالی په یو بل عمل باندې هغه نازولی ستا په دماغ کې دستي دا راسي چې یاره کشکې دغه مال و دولت زما وی د ده نه وی کشکې دا ښه ځواني زما وی د ده نه وی کشکې دا ښه عزت و ښه زندګي زما وی د ده نه وی کشکې دغه ښه صفت الله تعالی د ده پر ځای ما ته راکړی وی دغه حسد دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی ایاک والحسد خلق د حسد سزان وګوره فإن الحسد يأكل الحسنات حسد د انسان نیک اعمال داسې خوري کما يأكل النار العشب او الحطب لکه اور چې په پنبو کې واچي یا لکه اور چې په وچو لرګي کې واچي په لږ زمانه کې دا ټوله پنبه او وچ لرګي هغې د سره د سکرو د یرو په شکل بدلوي حسد چې انسان هر څومره ښه اعمال کړي چې قیامت له وررسېږي ټول د یرو په وجې او دله یو شی په شا نسي ور
اور دوه قسمه ده. یو هغه اور دی چې ښکاره په یو شي کې بل سي، هغوی دومره خطرناک نه وي ځکه خلک رازغلي دستي اوبه ورباندې پاشي د هغې د مړه کولو کوشش کوي. یو هغه اور دی چې د پنبو په بیخ کې بل سوی، څوک په خبر نه وي چې ماښام بل سو سهار چې ته دکانداري خلاصوې نو دکانداري ټوله په یرو باندې بدله سوي. دا اور ډېر خطرناک دی. او حسد دغه رقم اور دی. لمونځ هم کوي، روژه هم کوي، عبادت هم کوي، حج هم کوي، عمره هم کوي او دومره ډېر اعمال د سره جمع کړي دي، لیکن کم نصیبه هغې د پای د خوا اور اخیستی دی او ته پر مخ لګیا یې ډېری د شا چیش په پسې دی، اور په پسې دی چې مخ پر راګرځئ هغه ټوله د یرو په شکل پراته دي، تاله یو شی په شکل. نو حسد څه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي تاسو ځان ګورئ، حسد داسې بدترینه ګناه ده لکه اور چې وچ پنبت څنګه سوځي یا اور چې وچ لرګي څنګه سوځي، د انسان نیک اعمال د حسد په خاطر داسې ختمیږي. یو طرف ته حسد دومره لو ګناه ده، بل طرف ته چې د زموږ پر معاشره باندې وګورئ، که زه د ځانه صدر شروع کم، که ستا سره شروع کم، که د کشره سره شروع کم، که د مشره سره شروع کم، که د زنانې سره شروع کم، که د نارینهو سره شروع کم، دا مې عقیده ده چې ډېر کم خلک د دغه مرض څخه خلاص دي. ډېر کم خلک په ډېره کمه درجه کې د دغه مرض او د دغه ګناه څخه خلاص دي، ورنه د معاشرې اکثریت خلک په یو درجه نه درجه په دغه مصیبت کې مبتلا دي. د حسد درې درجې دي خلکو. یوه درجه د حسد دا ده چې ته کله د یو چا سره ښه نعمت ووینې، په دماغ کې دې دا راسي چې دغه نعمت کاشکې زما وای او یا الله دا نعمت ما ته راکې. کله کله د سړي په دماغ کې دا راسي چې د ده دې هم روزي سي خو ما ته هم راک. اوس دا جایز کار دی، په دې کې یوه ذره بدوالی نشته. ټیک ده الله تعالی دته ښه دولت ورکړی دی، د زړه کې مې دا رالو خدای دا دولت یې د ده روزي سي خو ما ته هم دغه رقم دولت راکړه، د الله په خزانو کې څه کمی نشته. نو دې ته وایي حسد، خو دا د حسد د غفتي شکل دی او په دې کې څه ګناه هم نشته او دا څه ناروا هم نه دی. دویم حسد دغه شکل دی چې د ده څه کله نعمت ووینې نو یا الله د ده څه راواخه ما ته راک. په هغه بله کې دا نه و چې د ده څه راواخه، نه، دویمه درجه کې دا دی چې د یو چا څه ښه دنیا ووینې، ښه دولت ووینې، یو ښه صفت ووینې، ښه زندگی ووینې، په زړه کې د دستي حسد پیدا سي چې یا الله د ده څه دغه شی راپورته کوه ما ته راک. دا د حسد بیکاره درجه ده، دا ګناه ده چې په کومه درجه کې دا رالو چې د دې مسلمان څه دې واخیستل سي. او دریمه درجه هغه دا ده چې سړی په یو چا کې ښه صفت ده، یو چا سره ښه نعمت وویني، یا الله که ما ته راکوې که نه راکوې بس له ده څه یې واخ. دغه د حسد رذیل ترینه درجه ده چې الله که ما ته راکوې که نه راکوې، که زما په نصیب شته که نسته، که زه د دې لایق یم که نه یم لایق، خو د ده څه دا شی واخه. دا هغه رذیل ترینه درجه ده او دا هغه بیکاره درجه ده او دا هغه درجه ده چې په دې باندې الله تعالی بنده ته ډېر په غضبي او بنده ته ډېر په قهري. په عربي کې یو ډېر ښایسته شعر دی، هغه وایي د حسد مثال د اور دی. اور چې پر کوم ځای باندې بلکې چې در څو بوټي ورغورځوي بوټي خوري او چې کله بوټي د باندې څه ور باندې بند سي باره په خپله سره خوري در ساعته چې ختمیږي. حاسد در څو پورې چې حسد کوي د چا سره چې در کومه وخته پورې هغه سړي ته تکلیف رسول په وس کې ورسوي، لیکن چې په هغه پسې وس نه رسېږي په خپله سره خوړل کېږي، هم خپله زندګي تباه کړي، هم خپل صحت تباه کړي، هم خپل طاعت تباه کړي، هم خپل د الله تعالی سره د طرفه چې کوم نزدېکت هم هغه تباه کړي. نو ځکه حسد دا کول دا په زندګي کې ډېر بدترین عمل دی. د دې مرض علاج بسي. ګوره زه تاسو ته وایم په دنیا کې خپلو نعمتو ته ګوره. د الله تعالی نظام په دې کائناتو کې داسې دی چې دلته الله تعالی دا نعمتونه سره تقسیم کړي دي. داسې څوک په دنیا کې نشته چې الله تعالی نعمت نه دی ورکړی. چاته الله تعالی د صحت نعمت ورکړی دی، چاته الله تعالی د مال او دولت نعمت ورکړی دی. څوک په کور کې په ژبه سره پوهېږي د باندې بیا مسکینان دي، څوک په کور کې ګرد ورځ په جنګو سره اخته د باندې بیا مالداران دي.
نو که یو طرف ته یو نعمت الله تعالی چاته ورکړی دی د هغې په مقابل کې بل ته بیا بل نعمت ورکړی دی باید چې سړی په ټوله دنیا کې پر دې خپلو نعمتو باندې صبر وکړي او د دې شکر ادا کړي او پر دې خپلو نعمتو باندې خپل قناعت وکړي چې بس الله زما سره ډېر ښه کړي دی که هر څومره مسکین الله تعالی 2 سترګې درکړي دي د دې 2 سترګو قیمت دا ټوله دنیا نه لري زه وایم چې یو سړي ته وایه چې زه دا 2 سترګې در څخه د ټولې دنیا حکومت در کوم که سړی دانایي ورکوي دا یوه ژبه الله تعالی درکړې ده د دې نعمت قیمت دا ټوله دنیا د ټولې مځکې کورای نه لري که زه ورته ته وایم د ټولې مځکې د کورې حاکم دې کوم دا ژبه در څه پرې کوم څوک یې مني چې زما سترګې نه وي چې زما ژبه نه وي دا ټوله دنیا چې زما یې څه کوم نو ځکه سړی د خپلو نعمتو ته وګوري او د خپل دولت هر سړی ته الله تعالی نعمت ورکړی دی او پر د خپل نعمت سړی قناعت وکړي پر خپل ته دلته روغ په مسجد کې د روژې مازدیګر دی ناست دی ورسه ډېر خلک په دې هسپتالو کې د کینسر په مرض اخته دي هغې د خپل مرګ انتظار او شیبې شماري ته دلته ناست دی ازاده زندگی تیرې تاسو ورسه خلک په کلو کلو په دې جیلو کې په کومو عقوبت خانو کې پراته دي ته دلته په آرامه باندې ناست په بدن کې د درد نشته په خدا قسم خلک په دغه حالت کې په داسې دردو باندې اخته دي چې یوه ناره پر اسمان دی یوه پر مځکه باندې ده تا ته ماښام روژه مات سته تا ته ماښام ګوله سته تا ته ماښام نفقه سته تاسو ورځئ خلک چې ماښام بچیانو له ورځي ټوله ورځ په مزدوري پسې وتلی ماښام چې ورځي یو سپین ږیری ما ته وایي مولوي صاحب چې مزدوري نه کم پیدا ماښام چې تس لاس دې ښځو له ورځم په خدای قسم د دې کور د زنانو څخه شرمېږم چې زه سهار په مزدوري پسې وځم او دوی ټول په دې تمه چې کاکا به ماښام څه راوړي زه ټوله ورځ په دې بازار کې پر له وګرځم مزدوري پیدا نه کړم ماښام چې برته دغه تش لاس د زنانو تور ننوځم وایي د خدای په ذات قسم زه د دې زنانو ته کتی نسم و دې بچیانو ته کتی نسم اوس د چا سره به سړی حسد وکړي د الله پر کم تقدیر به سړی اعتراض وکړي د الله پر کومه فیصله به سړی ناخوښي وکړي د الله پر کومه فیصله به سړی د کوم مسلمان سره بغض وکړي نو ځکه د حسد بهترین علاج دا دی خپله زندگی ته ګوره چې الله کوم نعمت درکړی دی هغه نعمتو باندې قناعت وکړه او پر خپله زندگی باندې صبر وکړه الله تعالی به دې د دغه مرض څخه د همیشه دپاره خلاص کړي نن زموږ په معاشره کې یو وبا ده نن زموږ معاشره یو د تفتیش زمانه ده هر سړي په دې بل پسې تفتیش روان کړی دی چیرې پیسې پیدا کړي د کومې خوا کارخانه ور باندې را خلاصه سو او د چا سره یو ځای سوی دی د چا سره لاس پټ دی او د کومې ادارې سره تعلق دی او د کومې لارې سره دونه پیسې څنګه دا کور جوړ کړي دا موټر یې څنګه پیدا کړي دا زندگی بس په هر سړي کې دا مرض لګېدلی دی او چې کله دی په یو چا باندې حسد کوي د هغې تفتیش کوي غریب چې ځان مړ کړي په هغې پسې نسي رسېدلی چې نسي پسې رسېدلی بس په دماغ کې دستي د هغه سره حسد پیدا سي بس دستي په دماغ کې یا الله ته یې ځینې واخلي یا الله ما ته یې راکړي یا الله کې ما ته راکړي کې نه راکړي د داسې واخلي بس دا مرض په معاشره کې ګوره د دین د دنیا په کارو کې که سړی په زندگی کې قناعت او آرام غواړي در ځان د کښته سړي ته ګوري ډېر خلک چې د ډېرو نعمتو متمالک هغه د دې نعمتو مالکان نه دي هغو ته ګوره بیا به د په ذهن کې په خپله قناعت راځي بیا به د په ذهن کې هوسایي راځي او بیا به د په ذهن کې دغه مرض او دا تشویش ختمیږي حضرت عبدالله ابن مبارک ډېر لوی سړی دی هغې وایي زما یو زندگی ډېره ستړې تېره شوه څنګه ستړې تېره شوه زه د مالدارانو په کلي کې اوسېدم چې سهار به راووتم د ده کور زما د کوره څه ښه و د ده سوارلي زما د سوارلي څه ښه وه د ده د بچیانو لباس زما د بچیانو د لباسه څه ښه و او د ده د کور زندگی زما د کور د زندګۍ څه ښه وه بس ما سره دا تشویش و چې په دې پسې به څنګه ځان ورسوم او خبرې مقدرې او قسمتي خبرې د ځان مې نسو پسې رسولی نو ټوله ورځ به په تشویش کوم لیکن بله زندگی بیا پر ما باندې ډیره آرامه تېره سوه د هغه مالدارانو د کلي څه ووتم د غریبانو په کلي کې مې واړول سهار چې به راووتم زما کور خپل و دی په کرایه پروت سهار چې به راووتم زه په سپارلي راوتم دی پر پیدل پښو تلی سهار چې به راووتم زما ماښام نفقه به ښه وه د دغې کمزورې وله بس پر دې خپلو نعمتو دستي الله تعالی د شکر توفیق راکړی پر دې خپله زندګي مې دستي قناعت و صبر وکړي
نو د دنیا په زندگی کې که سړی قناعت غواړي، که سړی آرام غواړي، که سړی سکون غواړي، که سړی خوشحالي غواړي، د دنیا په کارو کې به در ځان کښته سړي ته ګورې. داسې سړی الله نه دی پیدا کړی چې در د کښته سړی نسته. نو بیا به چې کم نعمتونه الله در کړي دي د هغې به شکر الله در نصیب کوي، پر هغې به صبر الله در په نصیب کوي، زندگی کې به قناعت پیدا کړي، په زندگی کې به سکون پیدا کړي، په زندگی کې به آرام پیدا کړي. نو ما درته ویل چې روژه خو د تقوا دپاره راغلې ده، او تقوا چې د هغه دې ته ویل کېږي چې سړی د الله تعالی بیره دماغ ته واچي. او تقوا هغه نعمت دی چې د ټولو عباداتو مغز دی، او تقوا هغه صفت دی چې د هغې په خاطر سړی د ډېرو ګناهو سره ګرځي. لکه ما اوس د دې مثال درته پیش کړی، د قابل سه ګناه کېدله او حابل قتل کاوی، لیکن حابل جواب ورکړی ول ته خو ما قتل کوې، زه ستا د قتل اراده نه لرم، انی اخاف الله رب العالمین، زه د الله تعالی څخه بیریږم، الله تعالی زما رب دی، زما څه سبا سوال و جواب غواړي. نو دغه د الله څخه بیریدل تقوا ده. که هر څومره د ظلم حالتو، د غصې حالتو او د اشتعال حالتو، لیکن قابل د ګناه څخه چا بچاو کوي؟ د الله بیرې بچاو کوي، او د الله بیره دا تقوا ده. کله کله ګناه د سړي سره د شهوت په خاطر باندې کیږي. حضرت یوسف علیه السلام په مصر کې اوسېږي، او په مصر کې د بادشاه د عزیز مصر په کور کې اوسېږي. حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی ډېر حسن او ښایست ورکړی. په هغه کور کې یو زنانه ده، امرأة العزیز، د عزیز مصر د کور زنانه ده. د هغې زنانې د حضرت یوسف علیه السلام سره په زړه کې محبت راغلی، او هغه زنانې د حضرت یوسف علیه السلام سره آزاد زندگی روانه کړه. او هغه زنانې همیشه دا کوشش کوي چې حضرت یوسف علیه السلام خپل ځان ته متوجه کړي او د ځان سره په ګناه کې شریک کړي. لیکن حضرت یوسف علیه السلام ته الله تعالی خاندان د نبوت ورکړی. خاندانیت ډیر اثر لري د سړي په زندگی کې. خلک وایي یاره پلانکی خاندانی سړی دی، او دا یو حقیقت دی چې خاندانی سړی کمزوري زندگی نه تیروي. حضرت یوسف علیه السلام چې کوم خاندان او دا خاندان د نبوت، ځکه په خاندان کې د سړي ډیر بهترین مشران د هغې د برکاتو اثر پر سړي باندې پروت شي. آخر هغه زنانې د دې ګناه دپاره یو ترتیب جوړ کړي، اوه کوټې جوړې کړي. د هرې کوټې، د هرې دویمې کوټې دروازه په اوله کې، د دې بلې دا په اول، دویمه کې، په درېیمه کې، په څلورمه کې، در اوه کوټو پورې یو په بل کې بهترین ښایسته محل جوړ کړي. او په اومه کوټه کې پر دې دیوالو باندې داسې فحش تصویرونه جوړ کړو چې هغې ته صرف سړی وګوري، د سړي د ځوانۍ زمانۍ سړي په دماغ کې دستي په خپله ګناه ته میلان پیدا کېږي. د نارینه او د زنانې په مابین کې د جنسي اختلاط او د شهواني اختلاط مختلف عکسونه، مختلف صورتونه، مختلف شکلونه، مختلف نقشې ورته برابرې. حضرت یوسف علیه السلام په ډېر مکر، په ډېر چم او په ډېرو خبرو باندې قرار کړ. چونکې د یوسف علیه السلام زندگی په کور کې د غلام زندگی و، او غلام د بادار د خبرې خامخا تابع. حضرت یوسف علیه السلام په ډېر شکل شکل بوته چې په کومه دروازه نه نایستې د ننه سې کول پوره چا. آخر یې در اومې دروازې پورې ورسوي. چې کله در اومې کوټې پورې ورسوی، یوسف علیه السلام چې شاوخوا وکتل، حالات ډېر ورته درانه دي. هغه زنانې قالت هیت لک، قرآن کریم ای زنانې ده ته ویل چې بس راسه، د کوم مقصد دپاره چې ما ته در دې ځای راورسولې، نن به زما هغه مقصد ستاسو پوره کېږي. قرآن کریم څه وایي؟ ولقد همت به وهم بها. د حضرت یوسف علیه السلام په دماغ کې هم د ګناه وسوسه پیدا سو. د هغې زنانې په ګناه دماغ کې خو د وخته څه د ګناه فکر و. د حضرت یوسف علیه السلام د ځوانۍ زمانه ده، او د هغې زنانې حسن او خوبصورتي او ښایست دی، او د هغه زنانې د طرفه پیغمبر علیه السلام وایي النساء حبائل الشیطان. شیطان چې کله نارینه راګرځي لورسه یې زنانه ده. چې په کم زمانه کې د زنانې د طرفه د ګناه میلان نارینه ته رالی، نارینه که هر څومره لوی بزرګ سي د ګناه څخه بیا ځان نشي خلاصولی. چې کله میلان او د ګناه وسوسه د زنانې د طرفه روانه
بس. حضرت یوسف علیه السلام چې شاوخوا وکتل ولقد همت به وهم بها. پر دې ځای علماو ډېره ښایسته خبره لیکلې ده. د یوسف علیه السلام په دماغ کې د ګناه وسوسه پیدا شوه. که چیرې د یوسف علیه السلام په دماغ کې د ګناه وسوسه نسی پیدا دی د ګناه څخه ځان خلاص کړي بیا خو د څه کمال نه دی. لکه سړی چې تږی نه او اوبه نه وچښي نو څه کمال دی؟ کمال خو دا دی چې سړی تږی اوبه نه وچښي. نو یوسف علیه السلام په دماغ کې د ګناه وسوسه رااله د هغې باوجود یې د ګناه څخه ځان خلاص کړي. دا کمال دی. لولا ان رأى برهان ربي. الله تعالی پر یوسف علیه السلام ما در ټول خاندان د نبوت. بعضې روایاتو کې راځي چې الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام راواستوي په دې وژو کې په چمبه باندې ووایي او دا ټوله شهوت یې در نوکانتوس. بعض روایاتو کې راځي چې الله تعالی د مصر څخه د خپل پلار د یعقوب علیه السلام تصویر وښکاره کړي چې دا ستا پلار دی، دا خاندان دی او ستا نیکه ابراهیم علیه السلام دی او ستا ټوله کورنۍ د نبوت ته که چیرې ته په دې عمل کې راسې د دې کورنۍ به زندګي نوم څنګه ورته واکړي. اوس دې ځای کې د ځان خلاصول په څه دي؟ دې ځای کې واحد علاج چې یوسف علیه السلام اخلاص کوي هغه تقوا ده. قال معاذ الله، بس زه د الله څخه بیریږم. انه ربي احسن مسوایا، هغه زما رب دی ما ته ډېره ښه زندګي راکړې ده. انه لا یفلح الظالمون، که چیرې زما څخه دا عمل وسي زه ظالم یم او ظالمان د قیامت په میدان کې د ډېرې رسوګۍ او شرمندګۍ سره مخامخ کېږي. حضرت یوسف علیه السلام د دروازې و خواته میدان وکړ چې کومې دروازې ته رسېدی الله تعالی د جبرائیل علیه السلام یا د ملایکو په ذریعه باندې هغه قلف خلاصوي، هغه رایله کېدی دویمې دروازې ته درېیمې دروازې ته چې در څو اوو کوټو سواته در هغې وخته پورې قلفان خلاصېدل په خپل خواته. علماو عجیبه نکته لیکلې ده. خلکو چې کله د ګناه ځای راس او د ګناه منظر راسي او په ګناه کې گرفتاره کېږي کم سے کم دومره همت خو وکړه لکه یوسف علیه السلام چې وکړي. یوسف علیه السلام قلف دروازې ته ور میدان وشو. حالانکه د انسان دا دماغ نه مني چې دروازه دې قلفي او قلف دروازه دې خلاصه سي. بس زما په وس کې دونه دی چې د دې ځای څخه در دیواله پورې ځغلم، اوس نوره لار راته خلاصول او دروازه راته خلاصول او قلف رایله کول دا د الله په قدرت کې دي. نو ته چې کله پر ګناه باندې راسې کم از کم د یوسف علیه السلام مقدار همت خو وکړه او دومره همت وکړه چې د ګناه څخه لږ روان څه ځان خو وکاږه. الله تعالی وایي والذین جاهدوا فینا، ته مجاهده وکړه لنهدینهم سبلنا. د لارې خلاصول بیا پر ما باندې دي، لار خلاصول پر ما دي، همت کول پر تا دي. نو یوسف علیه السلام همت وکړي، الله تعالی لارې ټولې ورته خلاصې کړي. د هغې په خاطر الله تعالی د ګناه څخه محفوظه کړي. هغه د نبوت خاندان الله تعالی د یو داغ څخه وساتي. نو ځکه دغه عمل کې یوسف علیه السلام د دې ګناه څخه په کوم شي باندې خلاص. یوسف علیه السلام د دې عمل څخه د دې ګناه څخه هغې د تقوا په ذریعه باندې خلاص. تقوا څه وه؟ قال معاذ الله، د الله څخه بیره. بس او چې کله د سړي په دماغ کې د الله څخه بیره راله بس دغه قارون په دې دنیا کې ډېر لوی مالدار تیر چې کله به دغه قافلو د خزانو کلی به درې ځای تلې د هغه دپاره به بسته د اوښانو قافلې روانې وې. د عامو خلکو چې به ورته کتل دستي به یې په زړو کې ارمانونه کول یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، کاش موږ هم دومره دنیا درلودی. انه لذو حظ عظیم، یا دا سړی د څومره غټ مال و دولت مالک دی، څومره لوی دولت دی، څومره جایداد دی، څومره خزانې دي او څومره خوشحاله او د عزت زندگی ده. نو دوی به نارې کول کاش موږ ته دغه رقم زندگی راکړي. لیکن چې کوم تقواداره خلک و هغې به دې حارسمنو لالچ پسند خلکو ته څه ویل؟ قرآن کریم وایي هغې به د سیرتل ای خلکو تقوا پیدا کړئ. د تقوا په مقابل کې دا دولت هیڅ شی نه دی. قل ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن وعمل صالحا. ولای خلکو د آخرت د ثواب تمه ولرئ، د خدای څخه وبېرېږئ، د خدای حضور له ورځئ. جنت ستا، جهنم ستا، او د جنت نعمتونه دي او د جهنم عذابونه دي. د هغې فکر د ځانه سره واخلئ. نو هغې د الله تعالی په حضور کې ډېر لوی نعمت دی که تاسو ته در نصیب کړي. نو زه دا وایم چې روژه الله تعالی راوستلې د تقوا، او تقوا هغه زندگی ده چې د هغې په خاطر انسان د ډېرو مشکلاتو څخه خلاصېږي.
او دا روژه په خدا قسم خلکو یو ټرینینګ دی. تاسو په دې ملکو کې ګورئ، په دې په هر ملک کې اردو سته، عسکر سته، په هر وطن کې که کافران که مسلمانان، هغې په کال کې یو ګشت د خپلو اردو ته د خپلو عسکرو ته مشکونه ورکوي، هغې زغلی پر هغې باندې په ریګو کې ښکارونه کوي، پر ریګو یې خیژوي او ستړي کوي او مخ و شاته یې سره زغلی. او په دې کې د څه دپاره وایي چې ګرځه دوی ارام پسنده اموخته نه سي، که چیرې پر روان کال کې یا په مستقبل کې زموږ پر حکومت باندې زموږ پر وطن باندې څه ستړې راله، بیا به دوی ورته مستعد دي. نو د دې دپاره په هر ملک کې د حکومتونو مشکونه کیږي، د اردو د عسکرو مشکونه کیږي، د پوجانو مشکونه کیږي، او په ریګو په علاقو کې زغړي او تږي پر تندې پر تیروي، ستړیاوې پر تیروي، د دې دپاره چې د مشکلاتو دپاره په دې کې استعداد پیدا سي. دغه روژه زما او ستا دغه مشک دی. را روانه زندگی د نفس مقابله ده، پر روانه زندگی کې د شیطان سره مخامخ کېدل دي. په هر ځای کې د نفس مقابلې ته مجبوره کېږي، د شیطان مقابلې ته مجبوره کېږي چې په دې میاشته کې د نفس زده کوي، ته خوراک مه کوه، پر دې نفس باندې قدم کښېښول، پر دې شیطان باندې قدم کښېښول. شیطان هر صد کې تا ته د خوراکي لالچ درکوي، نفس هر صد کې تا ته د خوراکي لالچ درکوي، لیکن د الله د امر په خاطر وږی یم، د شي څکه نه کوم، د الله د ارادې په خاطر، د الله د رضا په خاطر تږی یم، په یکړه کوټه کې ناست یم، یخې اوبه راته پرتې دي، دروازه د نن راپسې بنده ده، لیکن د الله د رضا د الله د بیرې په خاطر یې څکه نه کوم. د دې دپاره چې په ما کې استعداد پیدا سي، او چې استعداد را کې پیدا سو، پر روانه زمانه کې د نفس مقابله کولی سم، پر روانه زمانه کې د شیطان مقابله کولی سم، او پر روانه زمانه کې د نفس او د شیطان در گرفت په اسانه نه لاندې کېږم. نو دغه یو قسم ټرینینګ دی او یو قسم. او روژه دا نه ده چې خالي سړی خوراک پرېږدي. خلک ما اول سر کې حدیث درته وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي روژه دا نه ده، لیس صیام من الاکل و شرب. روژه دې ته نه وایي چې تا د ورځې خوراکه پرېښوله، روژه دې ته نه ویل کېږي چې تا اوبه پرېښوې، روژه دې ته نه ویل کېږي چې ستا حلاله نکاح او د کور زنانه ده، ته د هغې سره تعلقاتو ته نه نږدې کېږي، بلکې روژه دې ده انما الصیام من اللغو والرفث. روژه دې ته وایي چې هره ګناه پرېږده، ژبه کنټرول که چې بده خبره درڅه ونه سي، سترګې کنټرول که چې بد نظري درڅه ونه سي، او زندگی و اندامونه کنټرول کا، خپل ژوند کنټرول کا چې غلط مجلس او غیبت او بهتان او د مسلمان دل ازاری درڅه ونه سي. او چې کله دې په دې یوه میاشته کې دا ټولې خبرې کنټرول کړې، نو بیا په تا کې د کنټرول استعداد الله تعالی واچي. او چې په سړي کې د کنټرول استعداد وي، بیا پر روانه میاشته کې سړی د نفس او د شیطان در دوکه لاندې ډېر ژر نه راځي. نو ځکه روژه راغلی د تقوا دپاره ده، او روژه د متقیانو خلکو عادت دی، او د روژې په خاطر الله تعالی په انسان کې د تقوا استعداد پیدا کوي، او تقوا د ټولو عباداتو مغز دی، او تقوا د ټولو ګناهونو څخه د حفاظت ذریعه ده. الله تعالی